السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن. رواه ابن ماجه. دا روایت هم د مخکې روایت په شان د علي رضی الله عنه نقل دی. دا وایي نبي سم د ده نه منع کړې ده چې موږ په هغه حیوان باندې قرباني وکړو چې ښکار یې مات کړی شوی وي او غوږ یې غوڅ شوی وي. بأغضب القرن چې ښکار یې مات شوی وي او غوږ یې غوڅ وي. د غوږ د پرې کړې شوي خبره خو مخکې نورو سیري وتونو کې ثابته ده. حیوان کې مخکې مونږ ویلي صفات دو حالت دي. شپږ نقصانات چې حیوان کې پیدا شو اتفاقاً په قرباني نه کیږي. یو نقصان د غوږ دی. غوږ نقصان کې لږ دی که ډېر قرباني پې نه کیږي. هر چې دې روایت کې د ښکر مسله ذکر ده، د ښکر په رابطه عام روایتونه دا ضعیف دي. د دې وجې نه بعض علما دا وایي چې و دې نه هغه ښکر مراد دی چې هغه د خارجي طرف نه راماتي. بعض وایي چې عدبه چې ده د هغه وزي چیلي ته ویل کېږي چې دننه یې ښکر ماتي او دماغ یې ښکاره کېږي. سعید وایي، سعید المسیب نقل دی، وایي چې نیمایي ښکر یې ماتي او عدبه هغه ده چې پاسه نه راماتي. دا اقوال پکې مختلف دي د علماو. علامه شوکاني او عبدالرحمن ابورکپوري وایي چې داخلي ماتوالی بیا قرباني جایز نه ده او که خارجي بیا وایي جایز ده. عود المعبود والا وایي چې ښکر مات شوي حیوان باندې چې کومه نهي راغلې ده مراد یې هغه دی چې ښکر یې بیخي مات وي، تر داسې مات چې هغه دماغ سر کې ښکاره کېږي. لیکن د ښکر د ماتېدو په رابطه په مجموع کې روایتونه ناسم دي. عجیب قول دا دی چې د ښکر ستونزه چې حیوان کې وه ښه دا ده چې وایي نه کوي ځکه چې اختلاف نه وځي. لږ اختلافي حالت دی چې ښکر ماتې قرباني کېږي که نه. دغه نه چا پوښتنه کړې وه د برا بن عازب رضی الله عنه، ده نه چا پوښتنه کړې وه چې کوم حیوان چې ښکر یې ماتې غوږ کې مشکل یې زه ښه نه ګڼم. بل چا وله یې ویل، هغې ته یې ویل چې ما شئت ولا تضيق على الناس، ستا خپله خوښه ده چې څه کې اکوه او بل چا باندې مسل ګوره مه ګرانوه، مسل بل چا باندې مه سختوه. برا بن عازب روایت ته بل دا وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سئل، نبی صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشوله ماذا یتقى من الضحایا، قربانۍ کې سړی څه نه ځان وساتي، کوم حیواناتو نه؟ فشار بیده، نبی علیه السلام په لاس اشاره وکړه، ورته وایي چې اربعا، څلورو حیواناتو باندې قرباني مه کوه. العرجاء البین ضلعها، والعوراء البین عورها، والمریضة البین مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. دا حدیث امام مالک، مسند، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجه، دارمی دي ټول نقل کړي دي. یعنی هغه حیوان باندې قرباني نه کېږي چې څلور حالت پکې ګوډوالی پکې، ځکه ګوډوالی اتفاقي دی. حیوان کې چې ګوډوالی و قرباني پې نه کېږي. خپه چې ګوډه وه ځان پسې راکاږله، کش کولی ځان پسې، مزل کې ګوډوالی معلومېده نه پېږي پې، اړندي باندې نه کېږي. ډونوالی که لږ دی که ډېر دی. بعض فقها فرق هم کوي چې یو بوټی ورته ونیسه، شین بوټی چې کتاب ته در روان شو نو سترګې جوړې دي او که نه نو سترګې نه جوړې دي. دارنګه مریضه چې مرض پکې ښکاره پروت وي، څرمنې د بدن خرابه ده، د مرض د وجې نه مزل نشي کولی. دارنګه دومره خوار چې د بدن د اډوکو ته وګورو بیل بیل څه پکې معلومېږي، او دا خو د ډېرو ائمو دی چې په دومره خوار باندې به څوک نه کوي. بل روایت د ابي سعید دی، دا وایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یضحي بکبش اقرن، و نبی علیہ السلام په داسې یو ګډ باندې کړی دی چې ښکرونو والا
فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. ابو سعید الخدری رضی الله عنه و نبی سم په داسې ګډ باندې قرباني کړې وه چې ښکراور انده و، په توروالي کې لیدل یعنې سترګې تورې وي، همدارنګه په توروالي کې خوراک او خولې توره وه، مزل یې په توروالي کې و، تورې خپې وي. اقلا دا معنی چې ښکرونو والا و. فحیل دا معنی چې فحیلین یعنی کامل الخلقه و، هر چې بیضه وی هغه یې پرې کړی شوي وي، بیضه یې پرې کړی شوي وي، او داسې حیوان باندې قرباني چې ده دا جایز ده.